وایي چې پخوا یو پلار ته الله تعالی جل جلاله 3 زامن او یوه لور ورکړي وو. دغه پلار به له خپلو زامنو سره ډېره مینه درلوده، مګر خپلې لور ته به یې پاملرنه نه کوله او نه به یې هم ورسره مینه ساتله او هغه به یې په خپله کورنۍ باندې بوج او اضافه ګڼله. کله چې د دغه سړي زامن د سبق د ویلو شول، نو هغوی یې د هغوی د ښه راتلونکي او د زده کړو ترلاسه کولو لپاره په ښه ښوونځي کې داخل کړل. مګر لور یې چې له دیني زده کړو سره ډېره مینه لرله، تل به یې خپل پلار ته ویل که نور درسونه راباندې نه وای نو د دیني زده کړو لپاره مې په کومه مدرسه کې شامله کړه. خو پلار یې د هغې خبرې ته هیڅ ارزښت نه ورکاو او ویل به یې چې ښځه سبق نشي ویلی، ښځه باید د خپل کور کار وکړي او بس. دغه نجلۍ له دې دومره توپیري چلند سره بیا هم د خپل کور او د مور او پلار خدمتونو ته دوام ورکاوه. له څه مودې وروسته یې ورونو ودونه وکړل او له ودونو وروسته له خپلو مېرمنو او بچیانو سره په وخت تېرولو کې مصروف و او ورو ورو یې له خپل پلار او مور نه توجه بل لور ته واوښته. یوه ورځ د دغو 3 زامنو او یوې لور پلار سخت ناروغ شو. د درملو او دوایانو له خوړلو سربیره بیا هم طبیعت سم نه شو، خو چې کله روغتون ته یوړل شو نو معلومه شوه چې دواړه پښتورګي له کاره لوېدلي دي. ډاکټرانو د ناروغ زامنو ته وویل چې که مو زر تر زره د پلار د ګردو غم ونه خوړو نو ډېر زر به مو پلار ژوند له لاسه ورکړي او مړ به شي. د ډاکټر د خبرو په اورېدو سره د سړي لور ډېره پریشانه شوه او تل به یې له الله تعالی جل جلاله څخه د خپل پلار د روغتیا دعا غوښتله، خو زامن یې د خپل پلار له ناروغتیا څخه بې پروا وو. د وخت په تېرېدو سره د ناروغ پلار رنځ لا پسې زیاتېدو. ډاکټر یو ځل بیا د ناروغ په زامنو غږ وکړ چې د خپل پلار د پښتورګو د بدلولو لپاره لاس پکار شي او ورته یې وویل چې که مو په 2 ورځو کې د خپل پلار د پښتورګو غم ونه خوړو نو د هغه ژوند پاتې کېدل ناممکن دي. خو زامنو بیا هم د خپل پلار لپاره هیڅ ونه کړل. همغه و چې لور یې راغله او ډاکټر ته یې وویل چې زه تیاره یم چې زما یو پښتورګی له ما څخه واخلئ او پلار ته مې ورکړئ تر څو د هغه ژوند بد شي او روغتیا عمومي. کله چې پلار ته د زامنو جفا او د لور وفا او د دغې قربانۍ معلومات وشول نو خپله لور یې له سینې پورې کلکه ونیوله، په تندي ښکل کړه، په ژړا شو او ورته یې وویل چې لورې ما وبخه، ما له تا سره ډېر ظلم کړی دی، خو ما ته اوس معلومه شوه چې ته څومره په ما خفه کېږې، ته څومره له ما سره مینه لرې او ما څومره غټه غلطي کړې ده. دوستانو، اولادونه که نارینه وي که ښځینه دواړه د الله تعالی جل جلاله لورینې دي، خو زموږ په ټولنه کې بدبختانه ځینې خلک لورګانې بوج ګڼي چې دا ګناه او د الله تعالی جل جلاله د رحمت نافرمانی ده. لورګانې هیڅکله په ځان بوج مه ګڼئ. څومره مینه او څومره خوښي چې لورګانې خپلو پلرونو ته ورکوي، هغومره مینه او هغومره خوښي زامن نشي ورکولی. ډېره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو را سره تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خامخا خوښه شوې وي نو ضرور یې در سره لایک کړئ او که غواړئ تاسو ته نور هم دغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو نو زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.